ملګرو دغه سفیان هلک به تاسو پیژنې، ګلمکۍ په نوم یادیږي، چرسه د واینز نه کار کوي، صادق خان سره ډرامې جوړوي، خو ډیر ښایسته کرکټر ادا کوي، ډیر ښایسته کرکټر یې ورکړی وي. داسې څل شوی دی چې دی اچانک بیمار شو، بالکل روغ رمټ و، د دې عمر تقریبا 22 سال دی، بالکل روغ رمټ و، نه څه بیمار و نه څه تکلیف ورته، اچانک بیمار شو، اسپتال ته ویوړو. هلته د دې چې کله چیک اپ وشو نو دا معلومه شوه چې د دې شوګر 450 ته تللی دی. بیا چې کله د دې علاج شروع شو، د LRH اسپتال ته ویوړو، هلته یې داخل کو، اډمیټ کړو، نو د دې اچانک په دې کې بله بیماري راووته، یو داسې بیماري پکې راووته چې قسم دی زه په خپله ما واورېدو ډېر زیات پرې خفه شومه. داسې ووایه چې بالکل د مرګ خولې ته تللی دی، چې په کومو حالاتو کې دی، په اسپتال کې اوس هم دا اډمیټ دی، په اسپتال کې پروت دی. که تاسو په خپله خبر شئ د دغه بیمارۍ نه نو تاسو به هم توبې وباسئ. دا ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ، چې څومره هم زموږ ملګري پښتانه یې چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. داسې چل شوی دی چې کله د دې دغه شوګر بیماري کنټرول کولو دپاره میډیسن استعمالول شروع شو نو شوګر سره سره د دې ګردو هم کار پرېښوستو، مطلب ګردو یې کار پرېښوستو. انسان کې همدغه یو ګردی دی چې کله دا ناکاره شي، کار پرېږدوي، نو بیا د انسان سنبالول ډیر ګران شي، مطلب انسان بیا داسې ووایه چې دی ختم شو. اوس دې دپاره دواګانې کوئ، خصوصي دواګانې کوئ چې الله پاک روغ صحت ورکړي. یقینا د کور همدغه یو خود کپیل دی، همدا یو سهاره دی، پلار یې وفات شوی دی، د دې د وجې د خپل کور د رزق هغه چوله بله وه. خو چې کله هم موږ د دې دغه بیمارۍ نه خبر شو، د دې حالاتو نه خبر شو، نو قسم دی ډېر زیات پرې ودردېدو، ډېر زیات پرې خفه شو. ټول ورته دواګانې کوئ د زړه د خلاصه چې الله پاک روغ صحت ورکړي، ډېر پرې خفه شو.